ګرانو کتونکو نن تاسو سره داسې یو کلام شیر کوم. دا کلام لیکلی دی سردار یوسفزۍ صاحب او دې کې د پښتنو درد لیکلی شوی دی. راځئ چې تاسو سره شریک کړو. کترې کترې لاشونه او جړا د پښتنو تر کومې به روانه وي سزا د پښتنو. دا څرنګه حالات دي او دا کوم جرم سزا ده. دا څرنګه حالات دي او د کوم جرم سزا ده. تروړې ده چې داسې د خندا د پښتنو. دولوی وړو وینې د بهیږي مودې وشوې. ناراضه دی الله جوړې پر اختیار د پښتنو. تسنستی پښتانه د یو بل لرې لرې تښتي. تسنستی پښتانه د یو بل لرې لرې تښتي. په دې ارمان نیمګړې لاړ بابا د پښتنو. مرام یو پښتو د پښتنو په ډله خوښ. مرام یو پښتو د پښتنو په ډله خوښ. حجاز ته په سفر چې و حمزه د پښتنو. د بخت ډیوه بله کړه سردار لاس په دعا دی. د بخت ډیوه بله کړه سردار لاس په دعا دی. نصیب کړي امن مینه او رڼا د پښتنو. نصیب کړي امن مینه او رڼا د پښتنو.